بسم الله الرحمن الرحیم. په دنیوي امورو کې موږ یو پروډکټ څنګه پیژنو چې دا اوریجنل دی؟ ظاهره خبره ده د هر پروډکټ چې موږ ته ډېر وخت وارنټي راکړل شي موږ ورته اوریجنل وایو. راځئ دغسې د قرآن په اړه هم فکر وکړو. له هغه وخت نه چې الله عز وجل قرآن نازل کاوه ټولو انسانانو ته چلنج ورکړی. که تاسې زما د دې کتاب په اړه په شک کې یاست یو داسې صورت راوړئ چې د دې کتاب د صورتونو په شان وي. او دغه چلنج د بقرې صورت په 23 نمبر آیت کې الله عز وجل داسې بیان کړی: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دغه آیت چې له څه وخت نازل شو تر محشر ورځه پورې ټول مخلوق ته چلنج دی او دا دوی ته د دوی عاجزي بیانوي چې وړوکی صورت د قرآن د صورتونو په شان نشي جوړولی. یعنې په دې معنا چې دا د دې وارنټي ده چې دا کتاب د هغه چا کتاب دی چې موږ او تاسې پیدا کړي او بیا الله عز وجل د دې کتاب د ساتلو ذمهواري ځکه په غاړه واخیسته چې څوک ونه وایي چې صحیح دی دا خو د الله کتاب و خو وروسته پکې لکه انجیل او تورات غوندې لاسوهنه شوې. نو ځکه الله عز وجل داسې وفرمایل: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. چې دغه آیت د قرآن د ساتلو ګرنټي ده او الله رب العالمین پکې دا ګرنټي اخیستې ده چې دا کتاب به څوک تغییرولی نشي. اوس راځئ د قرآن کریم په یو آیت کې فکر وکړو. الله عز وجل د قرآن کریم په المؤمنون صورت 115 نمبر آیت کې داسې فرمایي: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. د دې آیت ترجمه داسې ده: آیا تاسې ګمان کاوه چې تاسو عبث پیدا شوي یاستئ او تاسې به بیرته موږ ته نه راګرځئ؟ بس الله چې حقیقي واکمن دی او نشته دی بل معبود مګر یو الله دی او الله صاحب د عزت او کرامت دی او د عرش مالک دی. په دې آیت کې موږ ته په فکر کولو باندې اجر ملاوي او دا یو عبادت دی او دا هغه آیت دی چې د ډېر تابعین او صحابه جوړولي. موږ او تاسې باید په قرآن کې فکر وکړو، دا خپل وظیفه کړو او ډېر هغه څیزونه دي چې موږ او تاسې په فکر کولو سره قرآن په اسلام کې لاسته راوړلی شو او واقعا د ایمان د جوړولو یوازینی سبب دین کې فکر کول دی. الله رب العالمین د موږ او تاسې په دین باندې عمل کوونکي جوړ کړي. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.